د جایداد په لالچ کې ظالمان ورونو 20 کاله خپل خور په قید کې ساتلې وه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو یو ډیر دردونکي او افسوسناک خبر در سره شریکوم. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د حبس آباد ضلع کې د جایداد په لالچ کې 2 ورونو خپل خور په کلونو قید کې ساتلې وه او دا اوس معلومه شوې ده. د تفصیلاتو له مخې د لالچ یو زړه دردونکي او افسوسناک داستان مخې ته راغلی. په پنجاب صوبه حبس آباد کې 2 لالچي ورونو خپل خور 20 کاله په یو کمره کې بنده ساتلې وه. ویل کېږي چې دغه ملزمان ښه مالداره او سیاسي خلکو سره تعلق لرونکي هم دي. دغه ښځه په ډیر بد حالت کې له قید څخه خلاصه شوه او ډیر بد سلوک ورسره شوی و. چې په کومه کمره کې دا قید کړې شوې وه د هغې کمرې حالت هم ډیر خراب و او د ټولو دردونکې لا دا چې کله به یې دې ته خوراک ورکوو نو په یو تیلی کې یعنی یو ګوتی کې به بند او ورو به یې ویشتو. نه په دغه کمره کې لیټرین او نه پکې تشناب و. دی به هر څه همدغه کوټه کې کول. د پاکستانی شخصي تلویزیون په یو پروګرام کې چې د ذمہدار کون په نوم باندې یعنی ذمہدار څوک د هغې په نشاندهي باندې د دې مظلومې ښځې لپاره پولیس په حرکت کې راغلل او دغه یې خلاصه کړه. دغه ښځه چې کله پولیسو خلاصوله نو په ډیر زخمی او بد حالت کې خلاصه کړه او ورسره یې د دې یو ظالم ورور هم گرفتار کړی دی یعنی نیولی دی. د پنجاب د انساني حقوقو وزیر په خپل بیان کې ویلي دی چې د دې د ورونو په خلاف به سخت اکشن واخیستی شي او دغه مظلومې ښځې ته به انصاف ورکړل شي. خو د ټولو نه افسوسناکه خبره دا ده چې د دغې کلي خلکو 20 کاله د دې مظلومې ښځې چغې اورېدلې او د ژړا اوازونه اورېدل خو هیڅ چا پې هم غم غرض نه کوو ځکه چې هر چا به ویل چې دا د دوی کورنۍ معامله ده نو په دې کې به ځان نه شریکو او دخلندازي به یې پکې نه کوله. ویل کېږي دغه ورونو چې دا خورې په ډېر بد حالت کې په قید کې ساتلې وه یو یې د تعلیمي ادارې یعنی پرایویټ سکول مالک هم دی. خو تاسو خپله فکر وکړئ د چا چې خپل خور سره دومره بده رویه کیدی شي چې 20 کاله هغه په قید و بند کې وساتي نو تاسو اندازه ولګوئ چې د هغه تعلیمي معیار به څومره وي. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبر بشپړ رپورټ چې ایروای نیوز خپور کړی دی په لومړي کمنټس کې وګورئ. ډیره مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که غواړئ چې د سیمې له معلوماتو او نورو د جالبو او په زړه پورې خبرونو نه خبر شئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې ګټه واخلئ. دا ویډیو لایک کول مو هیر نشي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.